ویښتیا، روښانتیا او بدلون. ویښتیا، روښانتیا او بدلون. څېړنوال ښاغلي عبدالغفور لیوال د مقالو ټولګه ده چې په بېلابېلو موضوعګانو یې خپل نظر اچولی دی. تاسو سره یې شریکوو د خان شهید یوټیوب چینل له لارې. موږ سره اوسئ. ما بدین در نپی حشمت و جامدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. د ویښتیا، روښانتیا او بدلون درېیمه مقاله ده چې ښاغلی عبدالغفور لیوال داسې وایي: تېره اونۍ د جرمني لومړۍ وزیرې انګلا میرکل یوه خبره وکړه چې نړۍ یې وخوځوله. خبره د سوریې، عراق، شمالي افریقا، افغانستان او نورو هیوادونو د کډوالو هغه بهیر نه راپاڅېدله چې په دې وروستیو کې د اروپا خواته ورپیل شوی دی. لسګونه زره خلک په بیړیو کې ور روان دي او سم نیمایي یې ډوبېږي. تر ازغنو تارونو اوړي، نیول کېږي، وږي دي، سرګردانه دي، سپکېږي او ماشوم له موره ورکېږي. کوچنی قیامت همدې ته وایي چې مور زوی ونه پېژني. د ترکیې په سواحلو کې د یوه 2 کلن ماشوم د معصوم مړي تصویر چې په ښکلو جامو کې پړ مخې پروت دی. نور هغه د نړیوالو وجدان او عاطفه که په دې نامه کوم ارزښت لا پاتې وي ولړزول. خو میرمن میرکل څه وویل؟ دې ته به بیرته ور وګرځو. خپلو راتلونکو نسلونو، ماشومانو او لمسیانو ته به ووایو چې د اسلامي هیوادونو ټول کډوال زموږ لوري ته راغلل. حال دا چې مکه تر موږ ډېره ورته نږدې وه. میرمن صدراعظمه څه وایي، څه غواړي او څه زبادوي؟ دا جدي پوښتنې دي. د وینا د نننۍ زمانې د تمدنونو د تفاهم یا د تمدنونو د تقابل پر څوکو د یوه کرکجنه خو رښتینې شعار په توګه ټک وهل شوه. دې وینا ته غبرګونونه احساساتي، عاطفي، منطقي، سیاسي او کله کله هیجاني وو. مکه یوازې یو ښار نه دی، بلکې د اسلامي نړۍ سمبول دی. د ستر سپېڅلي دین پلازمینه ده. د بډایه عربي نړۍ د ثقل مرکز دی. د تیلو او ګازو د دنیا نښه ده. د عربي غرور تاج دی او د دې شعار زیږنځی دی چې وایي ټول مسلمانان سره خویندې او وروڼه دي. خو همدا سرګردانه خویندې او وروڼه دغه بډایي ښار ته نه ورځي، بلکې د یهودو او نصواراو دنیا ته د مرګ په قیمت ور روان دي. ګوندې که د ناهنګانو له غاښونو بچ شول، نو هلته یې ځان ځوړنده ډوډیو ته ورسولی شو. د انګلا میرکل پیغور تریخ دی، زهرجن دی، ځپونکی دی، خو رښتیا دی. له همدې ځایه یو پاراډوکسي مشاجره پیلېږي. د میرکل د خبرې مخالفان: وشرمېږه، ته لا ځان ته د بشري حقونو پلاوی وایې. دا ورځ د چا د لاسه پر اسلامي هیوادونو راغله؟ هم د ستاسو د دسیسې او لاسوهنې وې چې مسلمانان یې دې ورځې ته اړ کړل. او دا دې د تاریخ یوه بله فاجعه راپېښه شوه. داعش چا راوپنځاوه؟ بنسټپالي چا رامنځته کړه؟ د سپټمبر د پیښې تر شا څوک وو؟ وسلې د چا دي؟ بمونه او الوتکې د چا او بمبارۍ څوک کوي؟ د عربو او اسلامي نړۍ حکومتونه چا ړنګ کړه؟ او په دې ټوله غمیزه کې پټ لاسونه د چا دي؟ د میرکل دا خبرې پلویان: د صدراعظمې دا خبره په حقیقت کې د عربو مستبددو، عیاشو او ځان غوښتونکو مشرانو پر مخ د پیغور یوه کلکه څپېړه ده. په اسلامي نړۍ د ریشخند خندا ده او د خپل مدنیت، پرمختګ او هوښیارۍ ثبوت دی. دا سمه ده چې په اسلامي نړۍ کې د لویدیځ لاسوهنو دا هر څه راپېښ کړل، خو لاسوهنو ته چا دا لار هواره کړه؟ د اسلامي نړۍ نیمایي مشران د لویدیځ لاسپوڅي شول او نیم یې دښمنان.
یو هیواد د خپل مسلمان ګاونډي د ځپلو لپاره له یهودو او نصاراو څخه پیسې او وسلې واخیستې او د خپل ګاونډي ماشومان یې قتل کړل. پاکستان له امریکا څخه میلیارډونه ډالر واخیستل او د دین په نامه یې افغان ماشومان، ښځې او عام خلک ووژل. ایران او سعودي عرب یوې خواته د عراق، سوریې او یمن شیعه او سني ډلې له بلې خوا بس پر مسلمانانو او په دې امت یې ځمکه د اور تبۍ کړه او دا هر څه پیښ شول. چې د بل په چارو کې د لاسوهنې وس ولري هر څوک لاسوهنه کوي. خبره دا ده چې ته ولې د بل لاسوهنې ته لار هواروې. د میرمن میرکل د خبرې موافقان او مخالفان سره ونښتل. د منطقو بحث پیل شو او میرمن میرکل ورته کتل. پر شونډو یې موزیانه مسکا خوره وه او په شناورګو سترګو کې د بریا عجیبه نښې برېښېدې. هاخوا د کډوالو د نویو څپو خبرونه لا پسې تودېدل. د نورو ډوبو شویو ماشومانو عکسونه راووتل او د هغو ښځو اوښکو لارې کولې چې خپل عزیزان یې په کنګلینو لارو کې له لاسه ورکړي وو. په کابل کې د پاسپورټ ریاست تر شا خلکو شپې سبا کولې او کتارونه همداسې پسې اوږدېدل. د دروغجنو مکارو او تېره ایستونکو انساني کچاکبرو جیبونه پړسېدل. په دې منځ کې عاطفه، انساني ارزښتونه، بشري حقونه او د کډوالو په اړه نړیوال کنوانسیونونه ټول سرګردان وو. دوی ته هیڅ ځای نه و. اوسني سیاستونه یوازې ګټه او اقتدار پیژني. د عاطفې او بشري زړهسوي په نامه هیڅ هم وجود نه لري. لویدیځ د راروانو 100 کلونو لپاره ستراتیژیګانې جوړوي. کمزوري، مستبدد او بې شعوره ملتونه باید احمق کړلی شي. په خپلو منځونو کې د عقیدې او نورو باورونو په نامه سره وجنګول شي او لویدیځ باید د انرژۍ، خامو موادو، بشري ځواک، تولید، مارکیټ او بالاخره ګټې، تعادل، ویش، مدیریت او ملکیت همداسې له ځانه سره وساتي. ټوله لوبه همدا ده. ښکېلاک او زبېښاک، ویښتیا، روښانتیا هم هغسې روان دي. یوازې تکتیکونه او وسایل نوي شوي دي، پیچلي شوي او په لا نورو هوښیاریو سره عملي کیږي. دلته لا هم د استنجا پر اصولو دعوا ده چې په کوم لاس وشي. پر دې دعوا کیدای شي خبره جدي شي او ټوپک ته لاس اوږد شي. بس پر همدې 10-12 کسان وژل کیدای شي. چې وینې وبهېدې او غمیزه پیښه شوه نو د استنجا اصول هیر شي. بیا نو زموږ هوښیار سیاستوال لویدیځ ملامتوي چې ولې ټوپکونه رالیږلي او ولې یو اړخ لمسولی چې بل اړخ د استنجا د اصولو په بهانه ووژني. د انګلا میرکل د هیواد ویاړ او تر ټولو ستر جرمن شاعر ګویتي څو پیړۍ پخوا له د شیرازي حافظ د دیوان ګڼ غزلونه د شرقي دیوان په نامه خپلې ژبې ته ژباړلي وو. نه پوهېږم چې صدراعظم یې به لوستی وي که نه، او آیا د حافظ په همدې بیت به ور برابره شوې وي که څنګه؟ ما بدین درد نه به حشمت وجا آمدهیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدهیم. خبره دا ده چې د کډوال خو لا مستۍ نه درځي، بلکې ستاسو د پټو او ښکاره لاسوهنو دسیسو په ګټو پسې د اخلاقو او عواطفو هېرولو، وسلو او استکباراتي لوبو له لاسه پکو دي. بلخوا دلته د پراخ جهالت، بې اتفاقۍ، د خپلو سیاسي مشرانو د جنون تر بریده له واک غوښتنې، استبداد، بې رحمۍ، بې توافقۍ او ځانځانۍ څخه په تکلیف دي. دا پاراډوکسي بحث پایلې ته نه رسیږي. د انګلا میرکل پلویان او مخالفین دواړه کلک منطق لري. کافر لویدیځوال لاسوهنه او دسیسه کوي. نه هغوی خو یې کوي، نو ته ولې اجازه ورکوې چې ویې کړي؟
ته ولې د هغوی د ګټو لپاره خپل مسلمان هیوادوال وژنې چې لا شربل کیږي؟ دا کیسه به همداسې روانه وي او دا پاراډوکسي او متضاد منطقونه به پایلې ته ونه رسیږي تر هغوی چې مسلمانان د خپل دین دا خبره ونه مني چې د مسلمان وینه پر مسلمان حرامه ده او د میرمن میرکل موزیانه خندا او زهرجن پیغور به انګازې کوي تر هغو چې موږ دا ونه منو چې د افغان په لاس د افغان وژل د کفارو او ګاونډیو په لمسون جنایت او د ځان تباهي ده. مننه.